سعد رضی الله عنه چې کله د صحابو دا اختلافات رال دغه رنګ جنگ جمل جنگ سفین دا جنگونه د صحابو خپل مابین کې رال وي سعد رضی الله عنه لاړ صحرا ته او الته وسیدا او الته د الله بندګۍ نه کولې وي په دې کې ورځي چې ګوري د دسوی عمر په نامه باندې هغه روانو وې چې کله ولید دیو پیژند چې دا اسما زوی دی ویل چې اعوذ بالله من شر هذا الراكب وې زپن ای غوانم الله رب العالمین باندې د دې سور سړی د شر نه چې دا روان دی و چې کله راغی وې د دسوی وته ویل چې پلان ته ګوره د دې صحابو کې مشر سړی د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری او په کبار صحابو کې په کبار ملګرو کې مشران صحابونه تران شاده د خلکو خپل مابین کې اختلافات راغلي دي جنگونه راغلي دي الله بس هم وجد د خلکو په منځ کې صلح راولي جوړ جاړه براولي او تراشه وې سعد رضی الله عنه ویلي چې بچو اسكت تشوفشا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ده نبي صلى الله عليه وسلم اوریدلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د څه ویلي دي چې ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي الله رب العالمین وې دا هغه بنده سره مینه کوي چې هغه متقی نیک بنده تقوا وکي او الغنی هغه به پروا د خلکونه چاته لاس نه نیسي او به ورش الخفیه هغه پټ بنده چې هغه سره رب العالمین مینه کوي او به پټي د خلکونه مشهور نه دا هغه بنده سره الله رب العالمین مینه کوي ودې دا خبره وکړه نو پټ بندگان د الله رب العالمین دا غوړه خلک دي هغه بندگان چې څوک به پیژني نه نبی صلی الله علیه وسلم غیبت کړی دا او پس خېدل دا هغه شاته نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان اغبط اولیاء لمؤمن خفیف الحادی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې زما ملګری چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته غیبت کړی دا چې زدا حکم چې زدا انسان ما نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې لمؤمن هغه مؤمن دی خفیف الحادی چې هغه سپک حاسو علی څه مطلب منه بچی کمی خزي ډيري نه دا رنګ مال ډیر نه بس رزق کفافي او په دې باندې صرف دا ژوند تیری او دا ورځ شپې سبا کې د الله بندګۍ نه کوي او ذو حظ من الصلاه دا خاوند ایسي د منځونه ډیر کوي او احسن عبادت رب د خپل رب خیسه بندګۍ نه کوي دا بنده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته ډیر خوښ دی او به دې چې کان غامزا فی الناس په دې خلکو کې دا مشهور نه په دې خلکو کې استورګي لا يشار اليه بالاصابع جديد اشاره نه کیږي په کوته باندې چې خلک د شنو اشاره پلانې اغه ده پلانې اغه ده خلکو ته په کوته باندې اشاره نه کوي دا بنده رب العالمین ته ډېر خوښ دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته ډېر ګران دی زدا حکم چې صدقه ما لا يشار اليه بالاصابع چې په کوته د اشاره نه کیږي دا غټه فتنه د شهرت چې کله یو انسان د خلکو په مابین کې مشهور شي که په دنیا کې او که په دین کې دا غټه فتنه ده او بل ځان په زور باندې مشهور ولا دا غټه فتنه ده غټه ګناه ده څوک چې یو کار کوي او دې لپاره کوي چې د خلکو کې زما مشهور شمه قیامت ورځ بل رب العالمین په عام محضر د انسانانو کې دا انسان وشرمي څوک چې شهرت غواړي د خلکو کې ځان مشهوري خو لیکن که یو بنده ده او د الله د خوانه په باندې دغه د شهرت دروازه را کولاو شو مشهور یې کا دا به دې کې بل خیری هو لیکن په دې کې شر ده او دا د رب العالمین هغه پټ بندگان خو خو نبی صلی الله علیه وسلم د څه وی چې عجلت منیته دې انسان د مرګ زر شي زر دا مطلب نه چې زر مرشي عمر کم نه چې د پتنونه مخکې د مرګ راشي او قلت بواکی په دې انسان باندې جړیدون کې خزي کمی مانه څوک به پیژنې نه هغه کم اهل چې هغه په جاړي نوټ په نه جاړي ډیر مشهور نه او دا غي میراث کمی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زما دوستان دي د دې سره ډیر مینه کوم موضوع ته غیبت کوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د دې په شان شوم چې هغه به خوري کې په دې بندگانو کې